نیک عمل لگ خو همیشه دا هغه سړي په شان کېږي به نه چې الله په قرآن کې ذکر کړی دی الذي اعطى قلیلا و اکدا لږ مال یې ورکو او بیا څه شو بیا بند شو بیا خبره لاړه ختمه شو نو ته به د ځان نه دا نه جوړې چې لږ عمل یا عمل دې وکړو یا لږ وخت پورې بیا خبره ختمه شو نه عمل و همیشه او ځکه عایشه رضی الله عنها وایي الله اکبر دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عمل په باره کې خبره کوله خلکو ته چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه عملو وی کان عمله دیمه د دیمه معنی دا دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمل داسې و چې هغه به همیشه کو او بیا ورسره دا ووی وایکم یطیق ما کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یطیق او په تاسو کې څوک دومره طاقت لري څومره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لرو نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په عمل کې اهمه خبره څه وه په عمل به یې همیشوالی کوو او همدقې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوښ دی لکه عایشه رضی الله عنها وایي چې هغه دا عمل خوښ ولې دا عمل یې خوښ دی یاده که دا خبره کوم سړی چې عمل کوي او همیشه کوي نو دی د خیر نه محرومه کیږي دی د خیر نه محرومه کیږي که لږ دی خو دی خیر روان دی دویم کم سړی چې عمل کوي اگر که لږی کی لږ کوي ثواب یې نه بندیږي ثواب سلسله روانه ده او ورو ورو د قطرې نه دریاب د وړو وړو کاڼو نه غر او دا سړی چې عمل کوي لږ دی همیشه کوي صحایف د اعمالو عملنامه روانه ده ډکیږي دغه شان دا عمل چې لږ لږ کوي که نه او همیشه کوي ډېرېږي تکړه کېږي جذبه زیاتېږي ځکه چې دی همیشه کوي محبت یې پیدا شي د هغه عمل سره او چې محبت یې ورسره پیدا شو نو هغه عمل څه شي هغه ډېر شي دا جذباتي چې یو ځای باندې یو درز ورکړي ستړی هم شي زړه هم موړ شي او بیا یې کوي ځکه ګوره حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي هلک المتنطعون زیاتې کوونکي خلک غلو کوونکي خلک تباه شوي دي او تباه کېږي به ولې دا زیاتي کوونکي خلک تباه کېږي ګوره سبحان الله کم سړي چې په دین کې سختي کړې ده دا یاده کړئ حدیث کې هم دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په دین به ګوره زورور نه شي په دین به زورور نه شي معنی څه ده یعنې درمیانه روي کوه که ته دا وایې چې زه دومره دینداري شروع کوم نو ګوره په دین به زورور نه شي دین به د باندې زورور شي هغه خلک سبحان الله موږ په خپله لیدلي دي پیژنوي او علماو په کتابونو کې واقعات را نقل کړي دي پوهانو علما کومو خلکو چې سختي کړې ده او د حد نه تېروتي دي یو وخت به داسې راغلی دی چې د دینداري بلکل پرېښودې ده او یا دین یې پرېښودی دی والعیاذ بالله ځکه چې لارې صحیح نه وه نو دا نه ده دا په یو ځای داسې یو پیر عمل کول د ځان نه به سم داسې یو امام جوړ کړي په تقوا کې موږ د دې خلاف نه یو د ډېر عمل ویې که خو په دې ډېر باندې ور بیا پاتې نه شي په دې ډېر باندې ور بیا پاتې نه شي عمل دومره وکړه چې ستا د وس مطابقي عمل دومره وکړه چې خوند پکې لکه اوس یو سړی دی د شپې راپاسې یو تهجد او 6 رکعته تهجد یې وکړو او لګیا دی او نه پکې په قرآن په تلاوت پوهېږي نه د دعا په خوند پوهېږي او نه جړه او نه بل او یو سړی دا 8 رکعته کوي ښه مزېدار ښه ښکلی تلاوت ښه دعاګانې ښه جړاګانې دا عمل لږ دی خو د هغې نه غوره دی ولې غوره دی پوهېږي پرې عبادت وله خوند ورکوي دویم د ده د وس مطابق دی دا جدول به دی دا ټایم ټیبل به دی وساتي
او رو به ډېرېږي. لږ ساعت مخکې مته وستو رو به ډېرېږي. دا هم نه چې لږ عمل والا ولاړي. موږ دا لږ عمل په دې وایو چې لږ دي ډېر همیشه دي. دا ورځ تېرېدو سره وخت تېرېدو سره دا ډېرېږي. مثال به در کړم لکه یو سړی دی دې بعضو ته چې وایي قرآن ولې نه یادوي. قرآن یادول ګران کار دی. د ده په ذهن کې قرآن یادول څه دی؟ تاسو سره پته شته چې روزانه به 2-3 مخه یادوي. روزانه به 2-3 مخه یادوي. او دا صحیح خبره ده چې بعضو ته یا اکثرو ته روزانه 2-3 مخه یادول دا ګران کار دی. نور زه درته دا وایم الحمدلله چې څوک یې کوي هېڅ ګران نه دی. ما په خپله چې کله قرآن یادو یو ورځ پکې داسې راغلی وه موږ سره یو ملګری و پنجاب و ما و هغه یو ځای روان و. هغه زما نه مخکې شوی اوس چوټیانې ما کړې وه ما نه مخکې شوی. ما چې دی راګیر کړم نو په یو ورځ کې ما 8 مخه یاد کړي وه او قاري صاحب ته مې وروړي په یو ورځ کې په خپله. دا زما سره دا واقع راغلی و تحدثا بنعمت الله او چې ستاسو جذبه را زیاته شي. کور کې ورته د شپې کېناستم 8 مخه مې یاد کړو سهار 2 بجې مې قاري صاحب ته واورول چې څوک یادوي یادولی شي. اکثر انسانانو ته ګران دي او بیا چې جذبې نه وي او د دې عمل هغه فضیلت ورته نه وي معلوم هغه ته خو بیا ډېر ګران دي. د ده دا مطلب دی چې قرآن یادول دې ته وایي چې ته به روزانه 2-3 مخه یادوي. او که چېرته تا ده ته ویلی وی چې قرآن یاد کړه او ده ویلی چې صحیح ده او روزانه یو آیت یادولی. روزانه یو آیت. ښه ستاسو څه خیال دی چې دی به عمر له یو آیت یادوي؟ نه دی په اوله کې ګوره یو آیت به یادوي. کمزوری دی نوی دی دومره تکړه نه یې یو داسې ووایې 3-4 میاشتې د دا ترتیب دی یو آیت یادوي. بیا 2 ته واوړئ 3 ته واوړئ یو وخت راغی چې 2-3 مخه یادوي. عمل لږو همیشه و خونې واغستو عمل څه شو ډېر شو. چې د اولې ورځې نه شروع وکړي لکه ته ورته راشه قرآن سم جذبه کې وایي صحیح ده څه ټیم سهار منځ نه بعد که ماښام که مازدیګر او سم به په جذبه کې لږ لږ صبر وکړه نه بس ټیم وښه خالي ټیم درته وکړه. اولنۍ ورځ د 3 مخه یاد کړي سم جذبه کې اور راغی یا ایها الذین آمنوا سم دیګیا د ګرم ګرم 2-3 ورځې بیا پته مو ونه لګېدی. ولې د دومره زور ورکړو دې عمل له چې هغه د وس نه زیات و خونې ترې وانغست. چې خونې ترې وانغستو هغه شته عمل هم کم شو او دومره کم شو چې ته پاتې شو. تاسو زما په دې خبرو رسېږئ دا ګورې تاسو ته معمولي خبرې نه کوو. دا هغه خبرې چې د انسان ژوند پرې بدلېږي الله ته پرې نږدې کېږي. علم زده کول اوس ته راشي ته وایي چې زه په یو ځای د ځان نه امام ابن القیم جوړوم. یاره داسې څه مدرسه او یونیورسټي جامعه نشته چې داسې 2 کاله کې زما نه امام ابن القیم جوړ شي یا رانه امام ذهبي جوړ شي. دماغ کې ډش شوی دی ته به ورو ورو لګیا یې. راشه درس کې کښېنه اول وروسته د سر په خبره پوه نه شو هېڅ خبره نه خو ته رالې د علم مجلس دې ولیدو عالم دې ولیدو کتاب دې ولیدو ملګري دې ولیدو دا هم پوره ده. سبا بیا راشه بل اوس بیا راشه او بیا راشه او بیا راشه یو مسله به یاده کړي چې یو دې یاده کړه د ګنټه خبرو کې دې یو یاده کړه هم شکر وباسه بل اوس به 2 یادې کړي بیا به 3 یادې کړي بیا به ته د قرآن په ترجمه پوهېږي په تفسیر به پوه شي په حدیث به پوهېږي پیغمبر به وپېژنې صحابه کرام به وپېژنې دا سلسله به دقه شان روانې او دا به همیشه داسې نه چې ته به روزانه یو مسله یادې هغه ابتدا وه ابتدا برابر وشوه اخلاص پکې و محنت پکې و جذبه وه اقه سلسله جاري وه په هغه څه شوه زیاته شوه او یو وخت به داسې راشي چې تا نه به الله د دین یو تکړه عالم جوړ کړي او په یو ځای خو نه کېږي. تهجد تا چېرته کړي نه دي په ژوند کې
او एकदम تر پاسې 13 رکعته کې او تا کړي هم نه دي 13 رکعته او هغه دې هم سم اوږده کړو دا د یوې ورځې لا جذبه دي سي هغه به سم اوږده کړي اوږده سجده اوږده رکوع بل ورځ به یې هېڅ نه وي نه تا تهجد نه دي کړي ژوند کې وایي نه جما نه دي کړي د نن نه شروع که 4 رکعته کوه 4 بس 2 کوه شروع خو وکړه که نه 2 دی روان دی دنې 2 وکړو یاره وایي دا خو اسان کار دی موږ هسې ګران کړی ځان ته 2 رکعته څه ورسره 3 ویتر وکړه 1 ویتر وکړه 5 ویتر وکړه دا خو اسان کار دی بس د سهار مانځه نه 1 نیمه ګنټه مخکې راپاسه کوی خوشحاله شو زړه ته یې خبره کوزه شو 1 هفتلي 1 2 هفتلي او سم خونې وله ورکړو خبره یې 4 رکعات ورته کړه رو نیمه ګنټه مخکې به راپاسي اوس ګنټه مخکې راپاسي ځکه چې دعاګانې پکې مو اوږدې کړې جړاګانې هم شروع کړې بیا یې خبره شپږو ته کړه بیا یې رکعتونه لږ اوږده کړو او دا سلسله یې ده روانې تر دې چې مرګ وله راشي په دې طریقې سره به اعمال ډېرې په طریقه شروع که په اخلاص سره یې شروع که جذبې سره یې شروع که لږې شروع که خو چې اراده دې صحیح مضبوطه اراده فاذا عزمت فتوکل علی الله عزمت څه معنی چې کله دې خبره ای پیغمبر پخه شي که نه بیا په الله توکل وکړه ورځې پرې خو چې خبره دې صحیح خبره دې مضبوطه وي خبره دې پخه وي رب العالمین د چا اخلاص د چا محنت د چا جذبه هسې ځای کوي نه دا جنت زمونږ په دې اعمالو یعنی زمونږ دا اعمال د دې لایق نه دي چې موږ پې جنت ته ننوځو یو سبب دی سبب جدا خبره ده او د الله مهرباني ده او دا خبره مې څه پر راواست مضبوطه اراده نه الله د چا عمل نه ضایع کوي بارک الله فیک زمونږ دا معمولی عمل دی معمولی جذبه معمولی اخلاص موږ به د الله څه بندګي وکړو څه خیال دی موږ به د الله څه بندګي وکړو خو دا ټک خطا بندګي زمونږ ده دا د الله دومره خوښه دی چې موږ له پې جنتونه راکوي او زمونږ نه پې راضي کېږي نو چې ستا جذبه ستا یقیني او ستا خبره مضبوطه رب العالمین دې چېرته نه ضایع کوي دا خبره یاده که بله فایده موږ فایدې ذکر کولې یو پکې دا خبره ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا عمل ولې خوښو دا کم سړی چې عمل شروع کوي او بیا یې پرېږدي لکه یو قسمه دی د دې عمل نه مخ اړوي خیال هم دی که نه یو قسمه دی اعراض وکړو د دې عمل نه چې نور یې نه کوم نور نشم نو دا سړی لایق دی د دې چې د بدي بیان کړی شي ځکه چې یو نیک عمل شروع کول او بیا پرېښودی اخرنی دا فایده به ذکر وګر که فایدې پکې نور هم ډېرې دي الله اکبر کوم سړی چې همیشه د خیر عمل کوي د همیشه په عبادت کې دی یو سړی لکه دنیوي هسې مثال پې واله یو سړی دی او د چا دروازې ته داسې په ورځ کې څه ټیم ودرېږي یا په هفته کې څه ټیم ودرېږي او یو سړی د سهار نه د ماښامه پر روزانه ودرېږي یو شان دي نه دي یو شان دا چې په مخه ولاړ دی د ده مقام ته وګورو دا چې کله ناکله راښکارې شي ده ته وګوره یو سړی په مخه لګیا دی رب العالمین ته د اسمان دروازې ټکوي همیشه دعاګانې غواړي یو ورځ به را دروازې څه شي
کولاو به شي. دروازې کولای د مطلب یو ورځ به الله دا دعا قبولوي. ښه او یو ورځ او بعض کسان داسې دي چې زړه یې هوا وکړه داسې یا الله په یو ځای هر څه او داسې یو 15 منټه دوا یې وکړه او بیا پکې هفته تېره شوه 2 هفتې تېرې شوه هېڅ نشته او بیا خوند دا وکړي چې بیا ته پسې خوا ته راشي او تا ته دا ووایي چې دعاګانې کوو قبلېږي نه. خوند دا وکړي په میاشت کې 15 منټو له لاس اوچتول او قبلېږي نه قبلېږي نه. بل ورځ مې یو کتاب کتو د سلفو احوال پکې بیان شوي یو اثر مې ولیدو د یو عالم وی که زما عمر 80 کاله الله ماله راکړي او زما یو حاجتي او د الله نه غواړم نو دقه 80 کاله د الله نه غواړم چې څو پورې راکړی نه 80 کاله وي د الله نه غواړم خو پرېږدم یې نه. دا مې ورسره یقین دی که الله یې نه راکړي دې په ځای به بل څه راکړي خو خپل هغه عمل هغه نه پرېږدم او لاره نه بدلوم همیشه به الله ته زیاري کوم د الله په مخ کې به عاجزي کوم. اوس یو سړی وایي چې زه 80 کاله م الله ته بلېږی یم دا کومه بندګي ده د الله سبحان الله چې یو سړی وایي چې زه 80 کاله م لېږی یم دا به زه ډېر ونه ګڼم دا خپل عمل بیا به م کمي. یو سړی په هفته کې یو پیر لاسونه اوچت کړي او هغه هم پته نشتي زړه متوجه وي الله ته او که نه او بیا وروسته ځوان شیر راشي وایي چې زمونږ دعاګانې وایي نه قبلېږي چې دا به څه وجې څه وظیفه ته نه معلومه وي. وظیفه دغه ده ځان سیده که ځان سیده که د الله لارې ته شه عمل برابر که د شریعت په تله کې چې الله یې قبلې که بیا نه قبلې ګوره ورته